دا یو ورور ډېر ښکلی سوال کړی دی. وایي زه اکثر د خلکو نه اورم چې او دا زنانې هم کور کې وایي چې الله دې د پلاني مرګ ماته نه ښایي. د دې څه مطلب دی چې الله دې ماته د پلاني مرګ نه ښایي؟ تاسو څه وایئ؟ وایي الله دې ماته د پلاني مرګ نه ښایي. نو څه مطلب شو؟ بارک الله فیک. معنی دا شو په بلې طریقې سره چې یا الله ما د ده د مړ کېدو نه مخکې مړ کړه. دا به جایز یې وکړه. بعض ورونو ډېرې ښه مسلې ته سوچ لاړ شي. مونږ خو دلته چې کوم ناست دي الله بخلي، مونږ خو چې د دغه مسلې باره کې هم تپوس نه کوو، ښکاره پاتې لا دومره دقیق او جوهرې چې دا سوال به څنګه وي؟ ځکه چې عمر خو د ده د زړه ته د اشکال په دې راځي چې عمرونه خو الله لیکلي او دی دا سوال کوي مرګ غواړي. بل دا چې مرګ غواړي نو مرګ وخته څنګه وي؟ دا مسله یاده کړئ. ګوره حدیثونو کې منع راغلې ده. رسول صلی الله علیه وسلم لا یتمنى احدکم الموت. تاسو کې د یو سړی د مرګ ارمان نه کوي، مرګ دې نه غواړي. یو حدیث کې داسې راځي چې یو تکلیف ورته رسېدلی د هغې د لاسه دې مرګ نه غواړي. د مرګ غوښته دا ناروا دي الا چې کله مسله دیني، لکه اوس دین ته نقصان دی بیا مرګ غوښتی شي. د ډېرو نیکانو خلکو نه دا ثابت دي چې کله هغوی ته فتنه جوړېده نو هغوی الله ته سوال وکړو یا الله زما ایمان د ګډوډ کېدو نه مخکې مخکې ما مړ کړه. دا قسم ارمان جایز دی ځکه چې دا ډېره دنیا د لاسه دا ارمان نه کوي. هلته بل سړی چې د هغه یا بیمار دی یا تنګ شوی دی، غریبي ده، فقر دی، د هغې د لاسه وي یا الله ما مړ کړه، هغه ناروا دي. خو چې د دین د لاسه وي دا روا دي. او په دې موږ نورو ځایونو کې تفصیلي بحثونه کړی، دلایل هم پې ذکر کړي دي. خو دا سوال چې کوم دې ورور کړی دا اکثر خلک داسې کوي یاره الله دې ماته د مور پلار مرګ نه ښایي. معنی دا چې زما مور پلار دې الله اوږد ژوند ورکړي او ما دې ته الله مخکې وایي. او ښځه اکثر وایي ما ته دې الله د خاوند مرګ نه ښایي. او د سړو د خولې نه خو ما نه دي اورېدي چې الله دې موږ ته د ښځې مرګ نه ښایي که نه. کیدای شي دا ډېر نیمه پکې دا دوا غواړي. خو ظاهره کې ما د زنانو نه ډېره اورېدلي دي چې هغه وایي چې الله دې موږ ته د پلاني مرګ هغه نه ښایي. د محبت ته لاسه چې یعنې که د ده مرګ راغی زما په ژوند کې نو دا به ډېره ګرانې نو چې زه ترې مخکې مړه شم. دا غوره طریقه نه ده. څه غوره طریقه نه ده. یو سړی به وایي چې ولې ورته حرام نه دی. نه حرام خو ورته نه شو ویلی ځکه چې په اصل کې په دې کې یو قسمه دعا پرته ده د دې بل سړي د اوږد ژوند. نو موږ دلته صرف دومره ویلی شو او حرام ورته ویل دا ډېر غټ کار دی او دا غټ دلیل غواړي. صرف دومره ویلی شو چې دا کار غوره نه دی. او زه پرې دومره خوندور حدیث پیش کوم که نه. صحیح مسلم کې حدیث دی ام حبیبه رضی الله عنها وایي. ام حبیبه خو پېژنې د رسول صلی بي بي ده، د ابو سفیان لور ده او د معاویه رضی الله عنه خور ده. هغه وایي یو ورځ وایي ما دعا غوښته چې یا الله اللهم امتعني بزوجي، چې یا الله ما له اوږد ژوند راکړه، زما دې خاوند له اوږد ژوند راکړه چې زه له ده سره ښایسته ژوند تېر کړم. خاوند رسول وسلم یادوي. وبأبي سفیان، او یا الله زما پلار ژوندی ساته چې یعنې زموږ دا ژوند د قشان روانو پلار را سره خاوند به مي پلار به مي. وبأخي معاویه، او زما دا ورور معاویه ژوندی ساته. دې کې رسول وسلم دا خبره واورېده چې دا د خاوند خبره کوي، د ورور او د پلار. دا د ښځې دپاره ډېرې اهمې رشتې دي، خاوند، پلار او ورور. وی ما ته وی چې قد سألت الله لآجال مضروبه وأيام معدوده وأرزاق مقسومه. ته د الله نه داسې څه په باره کې تپوسونه کوې چې هغه لیکلی شوي دي، یو څو د شمار ورځې دي، هر څه تقسیم شوي دي، نه څه مخکې کېږي نه څه شاته کېږي. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. د دې نه ښه دا و چې تا الله ته ویلی چې یا الله د قبر د عذاب نه مې وساته. الله اکبر. څه دا اشنا نصیحت یې ورته وایي. وایي که د دې په ځای تا دا ویلی چې یا الله د جهنم د اور نه مې وساته.
د خاوند چې وایي ستا کوم ژوند دی خو دی، د پلار چې کوم ژوند دی هغه دی، او د ورور چې کوم ژوند دی هغه دی، خو نه کمیږي نه زیاتېږي. نو د دې نه دا مسله راووته چې غوره طریقه دا ده چې انسان د ځان دپاره او د پلار دپاره د خاوند د رونو خویندو هر چا دپاره د رحمت او د سعادت دعاګانې وغواړي په دنیا او په آخرت کې. هغه داسې چې یا الله څو پورې زما د پلار ژوندی زما د مور ژوندی، یا الله برکتي ژوند وله ورکړه. دا ښکلې مزېداره دعا ده. یا الله زما په پلار باندې رحمتونه د دنیا او د آخرت راووروه. زما دې خاوند له یا خاوند وي یا الله زما دې ښځې له برکتي ژوند ورکړه، روغ صحت وله ورکړه. دا د هغه څه نه بهتر دي چې وایي چې یا الله ما د نه مخکې مړ کړه. خیال هم دی د دعاګانو کې فرق ته وګورئ. یو وایي یا الله ما د پلاني نه مخکې مړ کړه، هغه بل وایي یا الله دې پلاني باندې خپل رحمتونه راووروه په دنیا او په آخرت کې، او د ده آخره خاتمه په ایمان کې. نو غوره دا ده چې انسان څه وکړي، د دې په ځای د برکت دعا، د برکتي ژوند دعا د ځان دپاره، د بچو دپاره، د خپلوانو دپاره دا وکړي.